لا عدوا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا مرض په خپله د یو نه بل ته نه لګي، دا بیماری او دا مرض د خپله د یو نه بل ته بلکل نه لګي. دې مرض کې دا طاقت نشته چې د یو نه زه والوزم او بل ته زه ولګم، داسې نشته. بلکې څنګه ده، الله کله کله د یو مریض دا مرض اوچت کی او په بل کې ورواچي، بل پې ناجوړه کی. کله الله پاک د دې مریض دا مرض اړو بل ته ونه رسوي، کله دا جراثیم اوچت کی په لاره کې هلاک کی، کله دا جراثیم د ده د وجود نه اوچت شي بل ته ورسیږي، لیکن د هغه په وجود کې دومره خپل قوت مدافعت او طاقت وي چې هغه ته هېڅ قسمه نقصان ونه رسوي. لا عدوا یعنی دا لازمه نه ده چې خامخا دی یو متعدي بیماری والا مریض یو سړي سره کینی او دی د خامخا لازم 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 دا مرض دی بل ته ولګېږي. کله دا مرض په خپله خپې د دې په خپله د ځان د نه دی پیدا کړی، دی د خپل وجود خالق نه دی، دی دا بیماری په خپله نشي خورولی، دا الله کوي. ولی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی فر من المجذوم فرارک من الاسد، جزامی مرض والا نوی دا سے تخت لکه د زمری نه چې تخته وره لګي مرض، جزامی مرض والا نه دا سے تخته لکه د مریض دغه نه چې تخته دا زمری نه چې تخته. او یو وخت کې د جزام یو بیماری راغلی و په 1950 کې، 1950 کې دا د جزام بیماری راغلی و 1950 کې، او په ټوله دنیا کې د هغه 1950 د جزام د بیماری نه ګوره د پیغمبر مبارک په خبر عمل ونه شو. رسول الله مبارک فرمایي فر من المجذوم، د جزامی مرض والا نه تخته، دا د اډوکو یو خاص بیماری ده، جراثیم دی. فرارک من الاسد، زمری ده چې تخته داسې ته تخته. عمل ونه شو په دې حدیث باندې، نو 85 لاکه خلق په هغه مرض کې مړه شو. 85 لاک 1950 کې دا بیماری راغلی او زیاتره په افریقي ممالکو کې او په یورپین ممالکو کې وه، زمونږ په ایشیا کې وه خو کمه وه. نو دا نه چې ګنې مرض لګي نه، حضور پاک مبارک په خپله دا دی فرمایي فر من خو مطلب د پیغمبر مبارک لا عدوا څه دی چې دا مرض د یو نه بل ته الله لګوي، دا مرض د یو نه بل ته الله لګوي. څنګه څه مطلب شو چې هر کله الله خالق دی او الله لګونکی دی، نو دې کې دا مطلب نه دی چې مرض نه لګي. ګورئ مرض لګئی خو الله لګئی، دې کې دې نکتې ته اشارت دی په لا عدوا کې چې په خپله مرض کې دا طاقت نشته چې بل ته ولګي، دا الله دا جراثیم اوچت کې هلته ولګي. نو رجوع الله ته وکړه، بس چا ته به رجوع کو؟ الله ته. ولې ما تاسو ته دا جراثیم به الله واخلي، په دې لاره کې به هلاک شي، هغه ته به ورونه رسېږي یا به ورسیږي هغه سړي ته، لیکن د هغه د خپل وجود به دومره طاقت او قوت مدافعت چې هغه ته به نقصان ونه رسوي. دا چې چا کې پروت دی دا جراثیم، اوس هم ډاکټران وایي ډېرو ته تاوان نه رسوي، ډېرو ته رسوي، ډېرو ته نه رسوي. د چا چې د خپل وجود قوت مدافعت مضبوط دی هغه ته تاوان نه رسوي. ماشومانو ته وایي تاوان رسوي، او 50 سال نه پورته چې کوم بوډاوان دي هغوی ته تاوان رسوي. ګوره خپله چې چا کې پروت دی زمارو. اوس دا یو مرض دی او یو بیماری ده، دا د کوم ځای نه راغلی دی؟ الله ته پته ده چې کوم ځای نه راغلی دی، خو حدیث کې داسې راغلی دی وی دا طاعون الله پاک په بني اسرائیلو یو عذاب راوستی و. ولې پرې راوستی و؟ وجه به هم درته اوس ووایم. بني اسرائیلو د پیغمبرانو مقابله کړې ده، بني اسرائیلو انبیا شهیدان کړي دي، بني اسرائیلو د پیغمبرانو د میلمنو بېزتي کړې ده، بني اسرائیلو د دنیا پیغمبران رانیولي دي، وجلي دي. رب العالمین په داسې وبا راوسته د موسی علیه السلام په زمانه کې چې په یو منټ کې 80,000 لاړل ختم شو. دا یوازې یو خبره نه ده، مختلف. نو نبی علیه السلام فرمایي چې هغه خدای لږه په دې فضا کې پرېښې ده، هغه جراثیم خدای په دې فضا کې پرېښې دي، او د جراثیمو کې تبدیلي الله بوزي را بوزي.
کله په یو شکل کې لکه انسان کې تبدیلی راولي، د یو انسان یو طاقت د بلبل طاقت د بلبل طاقت، د یو انسان یو رنګ د بلبل رنګ د بلبل رنګ، یو انسان چې دی نو هغه مضبوط پهلوان دی بل کمزور دی، یو انسان دی دا ښځه دا پکې سړی دی، یو انسان دی دا پکې ماشوم دی، دا پکې حبشې والا پهلوان دی، دا چین والا دی پوټخنی دی. دقه رنګ د جراثیمو کې الله خپله تبدیلی راولي. کله رب العالمین د خناق په شکل کې راولي، کله رب العالمین د شری په شکل کې راولي، کله رب العالمین د نمونیا په شکل کې راولي، او کله رب العالمین د کورونا وایرس په شکل کې راولي. 1345 کې په یورپ کې طاعون راغلی و، بل شانو 1345 کې هغې ته به بلیک ډیت وی، بلیک ډیت به ورته وی. د هغې نه 15 کروڑه خلک مړه شوي وو، 5 کروڑ. تاریخ لیکي 50-70% پورې خلک د هغې د لاسه مړه شوي دي. 1896 کې په انډیا کې راغلی و، صرف په هندوستان کې هند و پاک دا یو ملک و، 15 لاک خلک په یو هفته کې دنه مړه شوي دي. په 1666 کې په برطانیه کې راغلی دی، په برطانیه کې د 1 لکو نه زیات خلک پکې مړه شوي دي. په 1918 کې 1913 کې په امریکا، یورپ، ایشیا او افریقې په دې ممالکو کې راغلی دی، او د 50 لاک نه 50 لکو نه زیات خلک یې وژلي دي. د مارونو کله چې مخلوق د الله نه باغي شي نو بیا الله چوکاو چته یو دا مخلوق په دا سر باندې وي. باغیان دي نن خلک، تاسو ولیدل. بل او تاسو ته ما 2 جمعې په دې باندې بیان وکړه په 8 مارچ کې چې کومې ښځې راووتې. آیا دا د قرآن بغاوت دی که نه دی؟ یو انسان چې د خدای حکم د قرآن د نکاح ته ظلم وای، یو انسان چې د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیثو حکم پردې ته ظلم وای، یو انسان چې حیا ته ظلم وای او وایي زه مسلمان یم خو دا ظلم دی، آیا دا د شریعت بغاوت دی او که نه دی؟ سینماګانې جوړول او فلمونه جوړول بغاوت دی که نه دی؟ ښځې بربنډول بغاوت دی او که نه دی؟ او د ښکلي مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خاکې جوړول بغاوت دی او که نه دی؟ او د رسول الله مبارک حتی کو بېعزتي کول بغاوت کی راځي که نه راځي؟ بغاوت دی که نه دی؟ او بیا مسلمانو سانو سره په بعضې ملکونو کې دې د نومونه ناخلم چې څومره ظلمونه شوي دي او کېږي، آیا دا د شریعت د احکاماتو د خدای او د رسول د قانون بغاوت دی که نه دی؟ دا خو یو جلک خدای راولي. ټوله دنیا په ټینشن کې اچولی. نن صدر پاکستان او وزیر اعظم پاکستان او وزیران او غریب او عوام ټول په ټینشن کې پراته دي. نن سعودي او بحرین او عمان ټول په ټینشن کې پراته دي. نن جماعتونه بند شو، نن مکمل زمونږ په ملک کې خو کېږي، خو نن په ډېرو اسلامي ممالکو کې د جمعې په مونځ پابندي ده نه به کوئ. مکمل جماعتونه تاله دي. ما ته د 3-4 ملکونو نه بعضې دوستانو ټیلیفون وکړه موږ د جمعې دا مونځ څنګه چلو کړو. مې بس پوکوئ ظلم شوی دی، ولې جمعې مونځ بندېږي؟ په خپلو اجرو کې یا په خپلو کورونو کې ماسپښین مونځو کې جماعتونه تاله دي. نن ولې تاله دي؟ وایرس را روان دی، کورونا را روان دی. اها ما مخکې پوه کړی چې مرض د یو نه بل ته لګي، خدا په خپله نه څوک یې لګوي؟ الله لګوي. نو خدای ته رجوع که د خدای بنده. علما لیکي 3 کار وکړه. یو صدقه ورکه، الصدقه ترد البلا، صدقه مصیبت ختمه. هندوان سوچ کړی دی، هندوان سوټې د غوا او متیاز یو ځای کړي دي، معجون مرکب او دا اوس کې وي دې سره به ښه کېږي. معجون گوبر و پیشاب، معجون گوبر و پیشاب، غولو د سوټې د غوا دا د خدای قهر دی که نه دی؟ ته به سوټې جوړېږي او خو ځان له جراثیم دي، ته به متیاز جوړېږي او خو ځان له جراثیم دي. یعنې خدای پاک دا مخلوق د نوح علیه السلام کشتۍ چې جوړه کړه، یو واقع داسې راغلی ده. کشتۍ چې جوړه کړه د کافرانو به پر ټوقې کولې تلل به په کشتۍ کې به واړه بولول یو داسې ماتې کړه، ډیران به وړه پکې به یې غورځو، غول به وړل په هغې کې به یې غورځو. دې استهزا کوله پیغمبر پورې. د دنیا ګندونه وړله کشتۍ کې اچول،
کشته ټوله د غلو ډکه شوه. الله څوکم نوح علیه السلام الله ته سوال وکړو یا خدای 9.5 کاله خدای ظالمان وا پورې ټوکې وکړې. 9.5 کاله خو زما ملګري ووهل. ما ستا په حکم الله تا ما ته حکم وکړو چې کشته جوړه کړه واصنع الفلک باعیننا. الله خپله نګراني وکړه کشته جوړه شوه. اوس دا غلو نه به څوک پاکوي؟ 2 یا 3 یا 1 یا کسان دي دا به څوک هم دا کشته به زه څنګه پاکوم؟ الله وی ته ما پرېږده ما ته چل زه ښه پوهېږم په خپل کار داسې دله صفا کړم چې یاد به وساتي. خدای پاک په هغې خلکو یو خاص قسم د سرمنې چمړې بیماري ولګوله. داسې بیماري پرې ولګېده چې د هغې علاج نو. یو کس ته په کشته کې غول کول ته خو هغې د پاسه استهزا کوي ناګانه پکې پرېوته چې پرېوت په ډنډو خوره ووت چې روت بله اوس جوړو لکه دا خو هغه کشتۍ سره د ښه شومه. اوس هر یو دي پکې لامبي هر یو دي پکې لامبي او په سر مګي هغه د غوی د بچو قصه ده د هندو د غوی د بچو قصه ده. هر یو ځي هلکه جب هم دننه زخمي ده کولمې هم زخمي دي او به هم سکو که نه ګیلاس بیا ښه مزېدار راغېسته به شلجانه او بیا ټکواو او بیا راغېسته او بیا ټکواو او په سپېمو کې به هم ځان لاچو په خوله کې به هم اچو په غوږونو کې به هم اچو. اخره کې کشتۍ کې د هغوی هغه ملبه خلاصه شو بیماري لا پاتې را. د نجس دپاره د پلیت دپاره پلیت علاجي بیا د پلیت دپاره بیا پلیت علاجي الله داسې کولی شي. نو بیا څه چل کوو بیا به تلل نو بار نه به نورې اوبه راوړې کشتۍ کې اچولې او بیا را صفا کولې. داسې کله چې د کشتۍ په شیشه کړه شیشه نوح علیه السلام ته الله وی صبر وکړه لږ چې خیر درته په شیشه کړم چې جارو یې کړي چې دا کپړې به یې راغېستې او په دې کشتۍ به یې مږلې او دا به یې صفا کولې اوبه به اچولې چې خیر صفا کړه نو بیا ورته اوس خیر جوت